بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم په تیر درس کې مونږه حروف طرفیه یا ذلقیه په دې درې حروفو کې اول حرف هم ویلی و چې لام دی. نن به دویم حرف مونږ وایو چې نون دی، مخرج نمبر 9 دی. نو انشاءالله د هغې په مناسبت سره دغه ډېر اسان دی چې تاسو په هغه باندې پوه شوئ، نو په دې باندې هم تاسو ډېر په اسانه باندې پوهیږئ. ګورئ محترمو، دغه درې واړه چې دي دا قریب المخرج دي، ښه یو بل د ډېر نږدې دي، خو لږ لږ پکې فرق دی. که تاسو هغه پیژندلی نو په دې باندې بیا ضرور تاسو پوهیږئ. ګورئ نون، طرف لسان، طرف لسان تاسو پیژندلو. طرف لسان چې کله ثنایا، رباعي، انیاب، بیخ سره ولګي ضواحک نه بغیر، دا د نون مخرج دی. په هغه لام کې چې وو ثنایا، رباعي، انیاب او ضواحک پکې وو، دغه درې واړو سره چې دا زمونږ د طرف لسان، دغه طرف لسان د دې بیخونو سره لګېدل، نو هلته نه لام ادا کېدو. نو اوس دلته چې دی صرف درې غاښونو سره دا جبه لګي. درې غاښونه کم دي؟ ثنایا، رباعي او بیا انیاب دی. ضواحک چې دی هغه ورسره نشته دی. نو ډېر اسان دی. ګورئ نون، طرف لسان چې کله نون، طرف لسان چې کله ثنایا، طرف لسان تاسو پیژندلی و د ژبې یو یا رأس اللسان دی بیا طرف دی، چې کله ثنایا، رباعي، انیاب بیخ سره ولګي ضواحک نه بغیر، ضواحک نه بغیر دې غاښونو سره به نه لګي، نو دا د نون مخرج دی. ګورئ اوس دلته ما لیکلې ضواحک ووتلو، نو حافة اللسان هم ووتلو. په هغه کې چې وا ضواحک را یعنی حافة اللسان پکې لږ راتله، حافة اللسان پکې راتله، خو دلته چې دی حافة اللسان نه راځي، ځکه چې ضواحک ووتو. چې ضواحک ووتو نو حافة اللسان هم ووتلو. اوس راځو مثالونو طرف ته. ګورئ نون زبر نه، نون زیر نی، نون پیش نو، نه نی نو. تاسو سوچ وکړئ دا کم ځای نه ادا کېږي. زمونږ دا ژبه یعنی د طرف لسان دا کم طرف ته لګي؟ ثنایا، رباعي، انیاب سره لګي، ضواحک سره نه لګي. بیا ان، 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 منع، حنیف، نؤمن، انتم، منکم، کنتم. نو نننی زموږ مخرج چې ډېر اسانو، ولې چې تاسو په تیر باندې پوه شوي نو په دې باندې به بیا ډېر په اسانه باندې پوهیږئ. نو انشاءالله امید لرم چې تاسو نننی درس باندې به زموږ پوه شوي. که تاسو ته فایده شوي نو ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته هم شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.